کتونکو زه یم رنګیز احمد خان او نن موږ په خپل پروګرام په سلسله کې ټاکنګوۍ ته راغلي یو او حاجي خلیل الرحمن صاحب چې د ستارو محتاج نه دی د ممبر دی د DRC او ممبر دی د اصلاحي جرګې او د یونین کونسل دوه پیرې چې کوم دی نو ممبر کونسلر پاتې دی چیرمن پاتې دی د زکات لوکل کمیټۍ ټاکنګوۍ او یو ډېر ښه سنجیده انسان دی او سماجي کارکن دی نو موږ هغوی سره به په دې DRC او اصلاحي جرګو باره کې د عوامو باره کې خبرې کوو نو زه حاجي خلیل الرحمن صاحب ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم او روپۍ پوښتنه ترې کومه چې د اصلاحي جرګو په دې کارکردګۍ لږ نظر واچوي چې موجوده دور کې د فیصلو څه معیار او څه نوعیت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. رنګیز خان اول خو تاسو زموږ د غریبانې تر راتلو په راتګ باندې هرکلی وایم او ستاسو ډېر شکریه ادا کوم. تاسو په دې لنډ تګ وخت کې او په دې ګرمۍ کې تاسو ته راغلئ دا هم د عوامو د مطلب د آګاهۍ لپاره تاسو ګرځئ او ډېره شکریه ډېره مننه ستاسو. دا هم یو ډېره خبره ده چې تاسو راغلئ او زموږ د پروګرام د DRC ستاسو په تواصل سره باندې خلکو ته د میډیا باندې خلکو ته ورسوي او خلکو ته ورته ډېره آګاهي میلاو شي په دې باندې. دا هم تاسو غټه کارنامه ده. تاسو دا خدمت کوئ او خلکو کې آګاهي پیدا کوئ. تاسو ډېره مننه. باقي تاسو سوالو کا هغه باره کې DRC د فیصلو باره کې کارکردګۍ باره کې DRC لکه DRC لا خو کوم کې داسې مسایل سرجا کونسل چې کوم دی دا لکه دغه د DRC اصل لکه مطلب دا چې دا یو جرګه ده او د عوامو خدمت لپاره دا جوړه شوې ده. دا چې کوم دی زموږ پولیس والو دا هغوی دا دغه جوړه کړې ده جرګه. اول دا جرګه وه هغې نه بعد دا بیا DRC شوه. نو دې نه مخکې د DRC نه مخکې زموږ اسرائیل جرګه چې وه دې به فیصلې کولې او دا هم زموږ لکه کوانو د پولیس د چترۍ لاندې موږ ناست یو او د هغې د چترۍ لاندې موږ دا خدمت هغوی خدمت کوو او د خلکو خدمت لپاره ناست یو خلکو فیصلو لپاره ناست یو. په دې سوال کوم په روجه کې د ثوابۍ سیمه چې وه نو دا لږه په وینو باندې سره شوه او لږ اتیا قتلونه تقریبا پکې شوي وو. دومره جرګو باوجود څه وجه کېدی شي چې دا امن چې کوم دی نو دا تربیتر شوی دغه ضلع صحابۍ د بدقسمتي وایم لکه چې په ټوله کیفیتې کې زموږ ضلع صحابۍ دا ډېر پرامن ضلع وه. تاسو ته ټولو ته پته وي نور ضلعو ته وګورئ خپلې صحابۍ ته وګورئ په دې باندې نظر واچوئ. ډېره پرامن ضلع وه. په بدقسمتۍ نه چې یاره څه وجوهات باندې دا ګوره جنازات ګوره مرګونه تکلیف پرې شو. دې وجه یو خو دا ده چې مونږ به دا وایو چې یاره د پولیس کمین دی ځکه چې مونږ مخکې د میټینګ و SP صاحب سره نو هغه وایي چې یاره ټوله ما سره 1400 نفري ده نو تاسو صحابۍ آبادۍ ته وګورئ او د پولیس نفرۍ ته وګورئ. پولیس په امان ذمه دار دی نو هغه ریبان چا ته ورسي لکه زما خیال دی چې زه څومره سوچ کوم دا 50-60 کسان باندې یو پولیس والا دی او په دې کوم ډېری غریبان چې کوم دي څوک یا کسان سره دي په د عدالتونو سره څلور تحصیلي عدالتونو شو هلته هم تقسیم شول
صاحب غزا نور علی غریبان ډیوټي مې جانته د پولیس ډېر کمې دی او بله خبره دا ده چې څه دا نشې مشې به زموږ د ضلع کې ډېرې شوې لکه خاص کر آیس وایو په ټوله پته چې دوی خو مورد د معاذرې کار نه کوي دغه نه کوي نو په دې ذات راته وجه چې کومه ده او زور بس جنگ ته تیار شي نو به دا شهر او زیات تعداد هم ډک خلک وي بالکل او دې مخنیوي ډېر ګران دی مخنیوي ډېر ګران دی ول دا نشي چې کیږي دا په دې پسې شاته کسان دي دا څوک نشي کولی دې په شاته کسان دي هغه په دغه باندې تواصل باندې چې کومه دا کار کوي نو پولیس مجبور دي او عوام مجبور دي حاجی تاسو ته وځله د یو کونسلر مقرر کړی دا عوامو مینه وجه په تاسو وکړه نو داسې څه هلې ځلې د کلي دپاره د عوامو دپاره تاسو کړی دي چې لږ دې نوي کلي ته نوي جنریشن ته پته ولګي نو د یو کونسل خو تاسو په دې خو ټول سپاټ کړی اختیارات هم کمی او زیاته زمون خو د کونسل دغه خبرې ابن مولا کې ډول مسجد تک زمون خو ګوري چې بازار دې سره لړ شو ماجلو په لړ شو تاړي تحصیل ولا وکولا دا شی نور ټول څه پیسې او اختیار وي لکه چې یو مار په دې کار کې موږ د علاج کوسي کولې نو تاسو دا اوس دا ډېره خندا خبره یو کوسره ما لکه کولې شارسي باندې او کسان ته ورو پاتشته او پیسې دغه لکه یو خرچې کوم سپیر د ما په حق کې 35,000 روپۍ ورسېدې او دا زما د مالي خلک ټول راغلي نو یاره ما برداشت پیسو کمې دي او دا سب سر ته نه رسي ما چلو کو جمالا خلک اعظم ته څه بالا بیا را باندې دی دا ورته څه کار کړه پاتې شو نو دای ته ما بل خپل خلک ټول کې ما بل نور پیسې داس به کوټه سور کیږي کنه دوره به باقي بیا دا په اړه باندې خیر ورو انا هغه مالي مقصود شو علي مقصود بیا بل تاسو جوړ نو پیسې کمې دي تاسو ګوره دا نشه دا دي او بیا موږ سره د اصلاحي جرګه ما د یو کونسل په سطح باندې لګل موږ سره یو کونسل کې کانټاوي ډیر کړي دا ډیر په ټول مشران ما سره رسو موږ اصلاحي جرګه په هغه باندې په باندې هغه په دې پیسې کولې او پندال لګیت منډه کړه مولول د خاص د ذکر د کونسل غریبانو سره درشته دا موجوده قومي حالات چې ویني تاسو د کې او شربا مهنګای ده نو دې باره کې تاسو څه خیال دی انتهایی ظلم نه دی بالکل ظلم دی مهنګای په دې وایي چې هر ځای مهنګای هر بند کې مهنګای ده منو مهنګای شته په هر په دنیا کې په هر ملک کې ده خدای وسایل هم شته کنه زموږ د خلکو وسایل خو ورنشته مو غریبان کوم دی دیارمار غریب د شپږ سوه کې وسه کوي وړي دا کوم دا وسل د 550 باندې کیلو چې خو وړي اخلي داسې نور چای مې وګوره یا نور د ضرورت چې کوم دي اخراجات دي زموږ لکه د کور نو هر شی داسې کرایو ته وګورئ تاسو د ګاډو کرایو ته وګورئ نو دا پېټرول ورځ سره راغلي نو غریبان په دې کې څه کې دا لکه دې ودا و چې دا عالمي سطح باندې لکه تاسو عوام نو مختلف لکه ریلیف ورکړي دې وسو کې دې د نن لپاره چې راشي هر اقتدار کې کوم فقیر راغلي لکه دا ما خپل دا کار دی دې وزن پر ضرور لګي دې پنشن میں 15% سیوا کړو تنخواه میں 20% سیوا کړو کوم نو کار په شخه لګي تا خو هغه د سیوا کې خو الریډي په لغه باندې په روزګار دي لکه لاس مخامخ و چابړي مار چې کوم نه ریړی ولا چې کوم نه یا موزیکا چې کوم نه درته دیاړي هغه غریب د شپږ سوا او مړه دې ملای دي روزګارو سره یې کوي دا غي د پاتہ سو تاسو نور دې نو کار په شوړه راغله ورته بار تاسو په دغه سیوا کې د نور غریبان دې څه ګناه کړی په کار دا چې تاسو راسو کوئی دا چې بجای دی چې تاسو پنشن سیوا کوئی تاسو تنخواهګان کې دا کوئی داسې یو ریلیف د ټولو خلکو مشترکه
یو ورکړئ چې یاره ټول طبقې فایده راسي یو نه چې په یو طبقې ته ورسي او بله طبقې په کته راځي ما خپل دا ذاتي خیال دی ډېره ډېره مننه کتونکو دا و حاجي خلیل الرحمن صاحب چې ستاسو روان دی هغوی خپل خیالات او خپل سوچ روان دي او هیله لرو چې تاسو به موږ ته په دې باندې فیډبیک راکوئ دې سره زه د خپل پروګرام نه اجازت غواړم د الله په امان. السلام علیکم.